اشرف علی تانوی رحمه الله لیکلی ده هندوستان کې یو عالم اوسېده ولی او بزرگ منشي رحمت علی نومو هغه یو کلي ته لاړه یو چې وې کته جنازه تیاره وه د دې مړي وارثان راووته وې زمونږ پلار وصیت کړی دی چې زما جنازه به منشي رحمت علی کوي تاسو کې څوک شته دی ورته پورته شي چې زه یم زه خو اتفاقا راغلی وم دوی جنازه وکړه دی وی په خپلو لاسونو مې خښ که چې کله کور ته لاړم د وظیفې چې کم کاړو هغه رانه پکې غورځېدلی و په لحد کې بیا لاړم ورپسې بچیانو ته مې وویل چې ستاسو د پلار په لحد کې زما د جب نه د وظیفې کارډ غورځېدلی دی مجبوریت مې دی هغه کارډ به راخلم راته وی زمونږ پلار خدای خبر الله به سره کومه معامله کړي د شپې به قبر وکنو د شپې قبر وکنه چې کله مې تخته لرې کړه د ګلابو د بوی خوشبوی ترېنه راپورته شوه کارډ مې راپورته که چې بله تخته مې لرې کړه ګلاب ښکاره شو بله تخته مې لرې کړه ګلاب ښکاره شو دا لحد ټول د ګلابو باغچه ګرځېدلې وه ما ورته وی او د دې کاکا زامنو ستاسو پلار عالمو راته وی نه حافظو ما ته وی نه ما وی څه شی وی دیقانو ټوله ورځ به دیقاني کوله 15 وخته مونځ یې کو او نور څه عمل خو یې نه و تعجدو ته هم نشه پورته کېدلی ما ورته وی د خپلې مور نه پوښتنه وکئ د خپل میړه پټ صفات خپلې ښځې ته معلومي دوی لاړه مور نه یې پوښتنه وکړه ورته وی د پلار د هېڅ عمل نه و یو عمل پکې و چې کله به ماخوستن راغی ستړی ستومانه و تاخ کې به قرآن کریم پروت و راپورته به یې که ګردونه به یې ترې وڅنډل مچې به یې که په سر او په سترګو به یې کېښو بیا به یې خلاص که او به یې ویل چې ای زما ربه دا خو ستا خبرې دي زه خو نه پوهېږم چې تا موږ ته په دې قرآن کریم کې کوم شی ویلی دی خو دومره پوهېږم چې موږ ته دې رښتیا ویلي د قرآن کریم په دې یوه لیکه باندې به یې ګوته کش کوله یا الله دا دې م رښتیا ویلي دي دا دې م رښتیا ویلي دي دا دې م رښتیا ویلي دي تر څو به یې چې قرآن کریم داسې ختم کړی نه و هغه وخته پورې به نه ویده کېده ما ورته وی پلار دې د قرآن کریم عاشق و الله ورته ځکه جنت باغچه نه قبر باغچه وګرځوله معززو دا د الله خبرې دي دا د الله خبرې دي د دې متعلق الله د دنیا او د آخرت خوشحالۍ هغوی ته ورکوي دا موږ او تاسو چې ځان ته احناف وایو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مقلدین ځان ته وایو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله خو یو انسانو یو بشرو کمال یې څه کیو کمال یې دې کیو چې د الله په خبرو پوهېدو د قرآن کریم ماهرو د الله په خبرو باندې پوهېدو زمونږ او ستاسو فلاح او کامیابي د الله په خبرو کې د خو چې پوی خو پیشو کنه د قرآن کریم په خبرو د پوی دپاره د یو عالم او د محقق د هغې ضرورت دی د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله غوندې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په زمانه کې غټ عالم او محقق او ماهر د قرآن کریم نه و رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چا د قرآن کریم یو حرف تلاوت که الله ورته 10 نیکۍ ورکوي رسول الله مبارک فرمایي الف لام میم یو حرف نه دی الف جدا حرف لام جدا حرف میم جدا حرف الف لام میم په ویلو باندې الله 10 نیکۍ درکوي دا د الله خبرې دي د دې تلاوت چې کوې الله در باندې رحمت نازلوي زړه دې خوشحاله کېږي الله اجرونه او ثوابونه درکوي جنت کې غټېږي دا الله خبرې دي دې وجه نه زموږ علما وایي یوازې اورېدونکی تلاوت کوونکی نه اورېدونکي ته الله څومره ثواب ورکوي فقها وایي استماع القرآن اثوب من قراءته د قرآن کریم اورېدل دا ډېر ثواب لري په نسبت د وینا باندې تاسو ناسې موږ تلاوت کوو موږ ته الله کم ثواب راکوي
تاسو ته الله ډیر ثواب درکوي. دا د الله جل جلاله خبرې دي. یو عالم دی علامه سری سختی رحمه الله نوم دی. دی چې کله وفات شو چا په خوب کې ولیدو ورته وی الله د سره کومه معامله وکړه. هغه نه دوه روایت راغلي دي. یو روایت دا دی چې زه الله په دې وبخلم چې د قرآن کریم یو ماهر یو عالم امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله د په ویله باندې اودس کو. زه د دنه پورته ناستم فکر مې وکړ چې دا د الله د کتاب عالم دی د الله د کتاب ماهر دی. زما د اودس استعمال شده اوبه د باندې ور روانې دي. راشه پورته شه د دنه کټ کېنه چې د ده استعمال شوي اوبه زه استعمال کم نه چې زه زما استعمال شوي اوبه د استعمال کې. زه پورته شمه وروسته کېناستم. الله زه په دې عمل وبخلم. بل قول ته دا منقول دی. دی وایي سفر باندې لاړم. کله سفر نه چې راغلم لاره کې مې یو شاګرد او مرید و. هغه کره مې شپه راغله. ما ورته وی شاګرده ستړی ستومانه یم وختي به ویده کېږم. راته وی کټ مې درته تیار کړی دی. کوټه کې کټ تیار کړی ښایسته بستره یې پیچولې وه. زه ستړی ستومانه ما وی نن به خوب وکم. خو چې کله کوټې ته لاړم کټ ته ورسېدم زما د کټ د پاسه د قرآن کریم د آیت حصه پرته وه. زړه راته ووي د قرآن کریم د آیت حصه راپورته که تاخ کې کېده او ته به دلته ویده شي. بیا مې ذهن کې دا راغله ای سری سقطي دومره غټ سړی نه چې د الله د کتاب د آیت حصه لرې کې او هغه ځای کې ته ویده کېږې. ټوله شپه مې په ولاړه تېره کړه. د الله د کتاب د آیت حصې ته مې کتل تر دې پورې چې سبا شو. الله راته وفرمیل ای زما بنده تا زما د کتاب د یو آیت حصې قدر کړی دی په دې مې وبخلي جنت ته ځه. دا د الله خبرې دي. د دې متعلق الله پورته کوي. حضرت یوسف علیہ السلام قصه مو علماو نه اورېدلې ده. د یعقوب علیہ السلام بچی مبارک دی. رونو ورسره اختلاف راغی. بالاخره مصر ته لاړه. مصر کې د غلامۍ په جامه کې خرڅ شو. عزیز مصر واغسته. زلیخی خپلې کوټې ته بوته. و کوټې تیارې کړې وې. اخري کوټه کې د اسلام او د دین خلاف مطالبه یې وکړه. یوسف علیہ السلام رامنډه کړه. الله ورته په خپل قدرت یوه دروازه خلاصوله. کله چې اخري دروازې ته راورسېدو دروازه خلاصه شوه خو عزیز مصر هم راورسېدو. د رامنډې وهلې. عزیز مصر ورته وایي دا څه پروګرام دی څنګه رامنډې وایي. دی غلی ولاړ دی. زلیخا ورته وایي قال هي راودتني عن نفسي. ای عزیز مصر ستا دی غلام ما نه مطالبه کړې وه د شریعت او د اسلام د زنا مطالبه یې رانه کړې ده. یوسف علیہ السلام ته وایي ته څه وایې؟ هغه ورته وی قربان دی مطالبه کړې ده. یوسف علیہ السلام وایي دی کړې ده. زلیخا وایي ده کړې ده. فیصله به څنګه کېږي؟ د زلیخې کره خور راغلې وه او ایوان وړوکی ماشوم یې ځان سره راوړو. زانګو کې پروت دی وروڼي کې. هغه روغ غوندې راپورته شو کېناسته. ورته وی عزیز مصر زه به فیصله وکړم. وی څنګه فیصله کې؟ وی د یوسف علیہ السلام د قمیص لمن شکېدلې ده. که دا لمن مخکینۍ شکېدلي زلیخا رښتیا وایي. یوسف علیہ السلام دروغ وایي. که دا لمن رستنۍ شکېدلي بیا یوسف علیہ السلام رښتیا وایي. زلیخا دروغ وایي. چې کله عزیز مصر وکته د یوسف علیہ السلام رستنۍ لمن شکېدلې وه. وایي چې غلطي خو زلیخې کې ده. ورته وی و زلیخې دا ستا مکرونه او فریبونه دي چپ شه. خو خبره خوره شوه. ښځې خو خبرې نه ټینګوي. خبره خوره شوه په مصر کې چې زلیخې داسې کار کړی دی. عزیز مصر وزیران راغونډه کړه چې د دې تهمت د ختمولو دپاره څه کار وکړم. فیصله وشوه چې یوسف علیہ السلام محبس ته ولېږئ. څوک به یې نه ویني خبره به ختمه شي. 12 کاله
یوسف علیہ السلام محبس کې تیر کړو 12 کاله بعد راووته عزیز مصر مړو د عزیز مصر په ځای باندې وزیر د خوراک شو وزیر د زراعت شو خلکو باندې قحط راغلو خلک به ورته روانو په قطار او د غنمو ډیرۍ به لګېدلې وه یوسف علیہ السلام به په یو خاصه پیمانه یو نفر ته غنم ورکول محدود دی کې یو ځوان راغی ورته وی یوسف علیہ السلام ماته لا غنم مه راکوه وی ولې وی ما ځان سره یوه خبره راوړې ده اول خبره کوم بعد کې به غنم راکې وی کومه خبره دې راوړې ده ورته وی وا یوسف علیہ السلام ته د یعقوب علیہ السلام بچې رونو د سره اختلاف پیدا کو کوئی کې خطا کړي درته یادېږي وی یادېږي راته وی بیا د مصر قافلې په روپیو واغستې مصر ته راوستې درته یادېږي وی یادېږي راته وی بیا زلیخې درته 2 کوټې جوړې کړې اخري کوټه کې د اسلام او د دین مخالفه مطالبه درنه وکړه درته یادېږي وی راته یادېږي تا ته را منډه کړو یوه دروازه درته خلاصېده درته یادېږي وی یادېږي راته وی اخري دروازه باندې عزیز مصر راورسېده ستا او د زلیخې خپل منځونو کې اختلاف راغی یو وی ما نه مطالبه کړې بل وی ما نه مطالبه کړې ده دا راته ووایه ستا فیصله چا وکړه یوسف علیہ السلام ورته وی فیصله زما د زلیخې د خور بچی وکړه چې په زانګو کې پروتو ورته وی زه هغه ځوان یم هغه هلک زه یم چې ما ستا فیصله کړې ده ستا براعت الله زما په خولې باندې کړی دی وی تی راپورته شو سینې پورې ونیوه او مچې که څومره غنم چې په میدان کې پراته و ټولې ورته ورکړه خلکو ورته وی عجیبه ده منګ ته محدوده پیمانه باندې غنم راکې دته دې ټول غنم ورکړه ورته وی او د الله بندگانو د ځان سره یوه خبره راوړې وه چې تعلق زما د ذات سره اوس زما د شان سره دا مناسبه ده د ده سره داسې احسان وکړه څنګه چې زما د شان تقاضا ده علما وایي یوسف علیہ السلام د خپلې خبرې کوونکي ته قدر او احترام ورکوي قرآن کریم د الله خبرې دې سره چې څوک مینه وکړي دې سره څوک محبت وکړي الله به د خپل شان په اندازه باندې د قدر او احترام کوي علماو نه مو اورېدلي دي حافظ د قرآن کریم د مور او پلار چې راشي الله به ورته په سرونو تاج ایښی رڼا به د دې لمر د رڼا نه تیزی رسول الله مبارک فرمایي دا د قرآن کریم د حافظ د مور او پلار قدر دی فما ظنک من عمل به چا چې پې عمل کړی په هغه دې څه ګمان دی په هغه دې څه ګمان دی نو معززو بختور خلک یی محترم خلک یی چې د قرآن کریم سره متعلق دی دا داسې کتاب دی دا مو دنیا کې هم نه پرېږدي آخرت کې هم نه پرېږدي نه مو دنیا کې پرېږدي نه مو آخرت کې پرېږدي اوس که یو سړي د الله جل جلاله نه بغیر العیاذ بالله چاته رب وي چاته معبود وي چاته خالق او مالک وي دی بیا مسلمان نه پاتې کېږي ځکه کم لفظ چې انتها د تعظیم کیو دا غیر لایق یوازې الله او تا بل چاته وي نو دې ته شرک وایي بیا او دا لاندې الفاظ خو انتها د تعظیم ته نه دي رسېدلي نو کدا مونږ او تاسو بل چاته استعمال کو بغیر د خپل رب نه نو دې ته عبادت نه وایي او دې ته شرک نه وایي دې ته وایي عبادت قولی چې داسې لفظ استعمال کی چې په تعظیم کې آخري حد ته رسېدلی او د هغې نه پورته بل لفظ نه وي دویم دی عبادت فعلی عبادت فعلی دې ته وایي چې داسې حرکت استعمال کې چې هغه د تعظیم په انتها دلالت کوي
حرکتونه ډیر دي او په تعظیم دلالت کوي خو هغې ته عبادت نه وایي عبادت به اله وایي چې ودرېږي دا حرکت د دې نه مخکې بل حرکت نه وي چې په تعظیم دلالت وکړي زه به درته مثالونه ووایم یو سړی دلته راښکاره شي او ته ورته خپل ځای پرېږدې راځه دلته کښېنه دا هم تعظیم دی خو دا عبادت نه دی ځکه دې نه پورته کار شته یو سړی راښکاره شو ته ورته ودرېدې چې راځئ صاحب دا هم تعظیم دی د هغه ته د قدر په نظر ګورې یو سړی راښکاره شو 2-3 قدمه مخکې ورغلی دا هم تعظیم دی یو سړی راښکاره شو په لاس کې ورسره ستړي مشي وکړه دا هم تعظیم دی عبادت نه دی یو سړی راښکاره شو غاړه دې ورکړه دا هم تعظیم دی یو سړی ته مخکې ورغلی او بیا د لاس نه ونیوه دلته دې کښېنو دا هم تعظیم دی خو عبادت نه دی دا مونږ او تاسو د یو بل کوو او دې ته شرک نه وایي خو یو سړی ته چې سر ټیټه او دا وچوالی په ځمکه لګی دا داسې تعظیم دی چې په ټول بدن کې داسې حرکت نشته چې د دې نه هغې خوښ دې ته انتها د تعظیم فعلا وایي بس چې مخ دې په ځمکه کېښو نو د دې نه پورته تعظیم بیا نشته نو چې نشته نو د داسې تعظیم لایق یوازې رب دی بل چاته به سر نږدې کدی کې خدای د بل عبادت وکړه دا بیا مسلمان نه پاتې کېږي ځکه دا تعظیم په انتها ودرېده د دې وجې نه علما وایي چې سر بم چاته داسې نه ټیټې اگر کدا سجده نه ده لیکن سجدی ته نږدې ده هغه تعظیم چې سجده لګول دي اخو اتفاقا شرک دی او ناروا دي خو چې دا سر ټیټې دا مکروه دي مونږ او تاسو چې کله فاتحه خلو کنه دروازې سره خلک ولاړي او چې څوک ځي نو بیا هغه ته په سینه لاس کدو سر ټیټو سر ورسره مه ټیټوئ لاس په سینه کېږدئ پروا نه کوي خو دا سر ټیټول ورسره دا مکروه دي که سر د انسان په بدن کې د ټولو نه قیمتي اندام دی دا چې استعمالیږي نو دا په انتها د تعظیم فعلا کې استعمالیږي د دې لایق یوازې رب دی یوازې خالق او مالک یو ګور اسې سر ټیټول دی خو موږ تاسو ټیټو سپلای راخلو کاسه راخلو پیاله راخلو لرګي راخلو هغه نه هغه تعظیم د پاره نه ټیټو هغه مخفل ضرورت دی د تعظیم په نیت باندې سر ټیټول او بیا د خپل مخ په ځمکه لګول دا انتها د تعظیم دی فعلا دې ته عبادت فعلی وایي دا بغیر د خپل رب نه بل چا نه پاره استعمال بند دی او که یو سړی دا خپل وچولی او دا خپل سر په ځمکه کېږدي خو مخې ته غیر الله د الله نه غیر بل څوک نو د دې بیا څلور صورت دي مخ سره به چاته مشرک او کافر نه وایي څلور صورتونه دي یو صورت دا ده چې د دا وچولی او دا مخ په ځمکه کې خو سجده ولګوله نو پوښتنه وکړي کاکا تا چې دا سجده ولګوله مخې ته خو یو قبر یا مخې ته ور یا مخې ته بوتو نو دې ته خدای وایي ځکه دې سجده ولګوله العیاذ بالله کوي وی چې زه ورته خدای وایم دی بیا مشرک دی
ځکه د تعظیم یې وکړه کنه. کوي چې نه بچی زه ورته خدای نه وایم، خو د خدای نیک بنده دی، ولی دی او بزرگ دی، نو تعظیم یې کوم. نو دا سجده بیا حرامه حرامه ځکه ده چې په اعتبار د فعل سره خو انتها ته تعظیم رسېدلی، خو په اعتبار د قول سره نه دی رسېدلی، ځکه دی ورته خدای نه وایي. عبادت هغې ته وایي چې قولا او فعلا او اعتقادا تعظیم انتها ته رسېدلی. یو طرف ته خو انتها ته رسېدلی، خو بل طرف ته نه دی، دی ورته خدای نه وایي. دا سجده بیا حرامه ده. غیر الله ته سجده کول د تعظیم دا حرام دی. نو که ورته معلوماتو چې حرام دی او بیا هم سجده کوي، نو دی بیا کافر کیږي. او که ورته معلومات نو، نو مسله به ورته وکړي. دریم صورت که درته وي چې بچیه زه ورته خدای نه وایم او نه دې سجدې ته حرام دا روا وایم، سجده مې الله ته کړې ده، خو مخې ته دا بوت ولاړو. یا موږ او تاسو دکان کې که فکر مو کړی منځونه کوو، نو اکثر بوتان وغیره پکې یا کور کې سجده الله ته لګو، خو مخې ته دا عکس پروتو، نو بیا دا مکروه ده. کله چې سړی مسکای او تصویر او عکس د انسان د سجدی مخامخی، بیا مکروه ده. یا خی طرف ته د مسکون کی سره بالکل برابری، بیا مکروه ده. یا د دو د سجدی په منځ کی، بیا مکروه ده. یا په چت کی او د په دې سر باندې برابری، ان د مسکون کی په برابرۍ چې تصویر وي، دا بیا مکروه ده. ورته دا مکروه ده، داسې مه کوه. څلورم صورت که سجده ولګوله او مخې ته داسې شی و چې د هغې عبادت مخکې قومونو کې چا نه و کړی، لکه دیوال. موږ او تاسو سجده لګو، مخې ته دیوال ضرور راځي. یا لکه دا بخاری، نو د دې عبادت چا مخکې نه دی کړی. یا دې مثلا دا ریل مخې ته راغی، نو د دې عبادت خو چا نه دی کړی. من سجده خپل رب ته لګو، خدا شیونه مو مخې ته راځي، نو دا سجده بیا نه مکروه ده نه حرامه ده، نه د کفر ده او نه د شرک ده، دا روا ده. لکه الله دې مونږ او تاسو حرمینو ته بوځي. کله چې مونږ او تاسو حرم شریف کې لمونځ کوو، نو مخ مو کعبه مبارکه ده، او کعبه مبارکه د تیږو نه جوړه ده. نو سجده دې تیږو ته نه کوو، سجده خو خپل رب ته کوو، خو مخې ته مو دا راځي، دا قبله ده. نو دا بیا مکروه نه ده او ناروا نه ده. خلاصه دا د عبادت چاته وایي. عبادت دی ته وایي چې ځان انتهایی عاجزه ګڼي او خپل معبود انتهایی معظم ګڼي، قولا هم او فعلا هم، اعتقادا هم. تعظیم د انتها ته ورسه په اعتبار د قول سره، په اعتبار د فعل سره، په اعتبار د عقیدې سره، دې ته عبادت وایي. دویم نمبر خبره، مونږ او تاسو عبادت د خپل رب کوو. د خپل رب عبادت ولې کوو؟ دې ځکه الله درې دلیل ویلي. خلاصه د دریو واړو دا ده. الله فرمایي ما تاسو باندې احسان کړی، او انسان کی یو طبیعت ته، الانسان عبد الاحسان. انسان د احسان تابع دی. انسان سره چې څوک احسان وکي، نو داغه ملګری په خوله باندې داغه صفتی، په بدن کې داغه خدمتی، په فکر کې داغه عظمتی، په زړه کې داغه محبتی.
انسان الله پیدا کړی داسې دی چې د احسان تابع دی. خو په تمامو شیونو کې د الله جل جلاله چې کوم احسان دی هغه احسان سره یو شی نه رسېږي. موږ او تاسو سره که یو مالدار سړی احسان وکړي، اوړه راته واخلي، وړي راته واخلي، چای او بوره راته واخلي او راته وایي یاره میاشت به درته اخلم، دا فقیر او مسکین به د دې مالدار سړي د کور دروازه پرېږدي؟ په خوله به یې د هغه صفتي، فکر کې به یې د هغه عظمتي، زړه کې به یې د هغه محبتي. دا فقیر او مسکین چې خبره کوي نو په خوله کې به دا سخي سړی او مالدار یادوي، ځکه دی د احسان تابع دی. نو په احساناتو کې موږ او تاسو سره چې کوم رب احسان کړی دی نو داسې احسان را سره بل چا نه دی کړی. کوم شیونه چې را کړي دي دومره قیمت لري چې دا ټوله دنیا راغونډه کې د هغې قیمت نشي پوره کولی او نه بیا پیدا کېږي. دا یوه سترګه یو سړي ته وایي دا سترګه راکړه او ګرانیم ده ډېره، $1 کروڑ به درکړم، قسم دی که درېږي. زړه به در نه والم، سر به در نه پرېږدم، لاسونه، ګوتې، دا ټول شیونه موږ او تاسو ته خپل رب مفت را کړي. او بیا دا د دنیا نظام چې وګورئ دلته م الله فرمایي د هغه رب عبادت وکئ، جعل لکم الارض فراشا، ځمکې درته فرش جوړه کړې ده. فرش دا معنا ده چې ستا تابع ده، که پکې کوی جوړه کوی جوړیږي، تاخانه جوړه جوړیږي، کنده جوړه جوړیږي، پورتکې پورتکېږي، ټیټې ټیټېږي. دا واړه ایوانان لګیا دي او پکې سوري کوي او تشریح پکې لګوي، دوی ته مس نه وایي چې دا څه کوئ؟ نو الله وایي دومره احسان مې در سره کړی. دویم والسماء بنا، اسمان ته وګوره، یو چھت مې جوړ کړی ده. ماخوستن چې راوځي او اسمان ته سړی وګوري او دا ستوري خپلو رڼا را پرېږدي، حیران به شي چې خدایه څومره ښایسته بام او چت پې راته جوړ کړ. بیا درېیم وانزل من السماء ماء، او دې رب نازل کړي د اسمان اوبه، داسې شی نازل کړی دی چې هغې ته اوبه وایي. دا اوبه میوې، دانې، کتغ، ډوډۍ، وړو، هر شی د دې لپاره اصلي ماخذ چې دی هغه اوبه دي. دومره یو عظیم نعمت مې در باندې کړی دی. نو خدای پاک موږ او تاسو سره احسانات ډېر کړي او د انسان طبیعت دا دی چې دی د احسان تابع وي. نو په احساناتو کې د رب احسانات د ټولو نه ډېر دي. نو ځکه انسان نه مطالبه دا ده چې دی به د خپل رب عبادت کوي، دی به د خپل رب عبادت کوي، ځکه احسانات یې ور باندې ډېر دي. او په دې عبادت باندې به صرف دا وایي چې خدایه چې ستا شکر ادا شي او ته رانه راضي شي. هغه جنتونه او نعمتونه خو د الله فضل دی، هغه جدا مسله ده. درېم نمبر خبره، دا موضوع ډېره اوږده ده، خو انشاءالله خپل خپل ځای کې درته لږه لږه عیسه وایم نو اسانه به شي. درېم نمبر خبره، الله خالق او مالک دی. دا ټوله دنیا د رب ده او موږ او تاسو د خپل رب یو، الحمدلله. نو موږ چې عبادت کوو د دې عبادت فایده څه ده؟ د دې فایده الله ته ده که دې بنده ته ده؟ د عبادت فایده ګوره بنده ته ده. الله خو غني دی، که دا ټوله دنیا د خدای عبادت شروع کی دا الله په بادشاہي کې د ذرې په اندازه زیادت نه راځي، او کدا ټوله دنیا د خدای مخالفت شروع کی دا الله پاک په خدای کې د ذرې په اندازه نقصان نه راځي. عبادت ته الله محتاج نه دی. د عبادت اثر او فایده دا د عابد ته ده، د دې انسان ته ده. د دې داسې مثال علما ورکوي
لکه المر ته چې شیشه ونیسي، المر خو دومره ښایسته دی، شیشې ته څه ضرورت لري؟ شیشه کې څوک ګوري چې چا کې عیبونه وي؟ چاته چې خپل ځان عیبدار ښکاري هغه شیشه راوالي چې وګورم کوم ځای کې داغ دی. شیشه کې یو عجب کمال دی. ګوره که شیشه دې په دې نیت راواغسته چې زما مخ کې داغونه معلوم کم، ورځ به ټوله تېره شي او شپه خو ستا د مخ نه به داغ ختم نشي، دا به درته ښیي، دا به درته ښیي. او که داسې دې راپورته کړل چې څومره ښایسته یم، ټوله ورځ به تېر شي خو تا ته عیب نه ښي. عبادت مثال هم داسې دی. اوس لمر ته چې شیشه ونیسي، نو لمر خو دومره ښایسته دی، ټوله دنیا رڼا کړې ده، څه کوي چې شیشې ته ګوري؟ لیکن چې ته ورته شیشه ونیسي، دا لمر چې دې شیشې کې ښکاره شي، د دې نه یو رڼا پورته شي او هغه رڼا په دیوال ولګېږي، هغه رڼا په تا ولګېږي. داسې الله عبادت ته ضرورت نه لري. ادا تمام عیبونو نه پاک دی، هغه د عظمت والا دی. ته چې خپل رب ته ودرېږي، د دې عبادت اثر راپورته شي، بیا پتا ولګي، نو سړی ښایسته شي. عبادت کې عجب کمال دا دی چې سړی ورسره ښایسته کېږي، ظاهر شکل دې هم ښایسته شي، زړه دې هم خوشحاله شي، اطمینان هم درته حاصل شي. که تاسو تجربه وکئ، الله دې موږ او تاسو وساتي، خو چې کله سړی د سهار مونځونه کې او راپورته شي، ټوله ورځ یې دا طبیعت راغونډي. کله مو چې د سهار جمع وکړه او بیا د ورځې ګرځي، زړه به دې خوشحاله. بیا چې الله د تهجد توفیق درکړي او راپورته شي، ته به وایې چې یو قیمتي شی به مې نن پیدا کړی. داسې سړی مطمئن د دې عبادت چې کوم اثر دی او کومه فایده ده، هغه هم دې عابد ته ده. دیو جن الله پاک د مؤمن د وچولی او د مخ د خاور صفت کوي. دا فرشونه او مصلیخ اوس راغلي، صحابه با پس مکه سجده ولګوله، بیا به داسې او دا پزه داس پیره شوه. الله فرمایي زما بندگانو ته وګورئ، سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. د دوی نخه د دوی په دې مخ کې موجوده ده، د اثر د سجدې نه. سجدې لګولې ده، دا وچولې په خاور سپیره دی. الله ته دومره محبوب دی چې د مسلمان د مسکون کې د مخ د سجدې د خاور ذکر قرآن کریم کې کوي.